السلام علیکم ګرانو قدرمنو کتونکو د افغان پښتو ټیپ چینل څخه تاسو په خدمت کې حاضر یم. قدرمنو کتونکو زموږ نوی ویډیو ده دې په اړه ده چې څنګه کولی شو د چینل یو آر ایل چې دی هغه کلیم کړو یا جوړ کړو. جوړېدل خو یې اسانه خبره ده ځکه چې تاسو سبسکرایبر پرسي بیا ته دا انیبل کېږي. خو کله چې یو آر ایل جوړ کړي یا کلیم کړي نو بیا دومره لپاره مشکلات. نن به د هغه په اړه خبرې کوو چې څنګه کولی شو چې یو ځل مخکې یو آر ایل جوړ شوي هغه ډیلیټ کړو او بیرته نوی یو آر ایل چې دی هغه جوړ کړو. نو د ټولو مخکې تاسو ګورئ زه د خپل چینل چې ما کوم مخکینی یو آر ایل چې دی په هغه باندې کلیک کوم. زه به خپل چینل ته لاړ شم. دې چینل کې زما مخکې تقریبا ډېر مخکې ما جوړ کړی و خو بیا هغه ډېر وخت تر ریویو لاندې پاس او ما ځینې خپلې مخکیني ویډیوګانې چې پکې وي هغه مې ټول ډیلیټ کړي. هېڅ ویډیوګانې پکې نشته. سبسکرایبر تقریبا 9000 شاوخوا سبسکرایبر لري. نو تاسو کتل زه خپل چینل ته اوس ټول نه مخکې به تاسو به دې په خپل پروفایل باندې به کلیک وکړئ. کله چې پروفایل باندې کلیک وکړئ نو تاسو ته به بیا په سیټینګ باندې کلیک وکړئ. اوس به ایډیټ ان ګوګل باندې کلیک وکړئ. له دې ځای نه تاسو د خپل چینل نوم بدلولی شئ او هغه یو آر ایل چې مخکې جوړ کړي یا کلیم کړي دي هغه هم په دې ځای کې ډیلیټ کولی شئ. تاسو به دې کسټم یو آر ایل چې درته لیکلي به دې پین باندې به کلیک وکړئ او اوس به په دې ضرب علامه چې درته ښکاري به دې یو آر ایل چې لیکلي په دې باندې به کلیک وکړئ او کنټینیو باندې به کلیک وکړئ. ستاسو هغه یو آر ایل چې دا مخکینی یو آر ایل هغه ډیلیټ سو. اوس به تاسو بیرته له سره وکولی شئ چې نوی یو آر ایل د خپل چینل لپاره جوړ کړئ. د دې لپاره چې کله تاسو یو چینل وي او د هغه نوم بدل کړئ نو بیا تاسو مجبوره یاست چې هغه دغه یو آر ایل چې دی هغه بدل کړئ. دا پیج ریفرش کوم. دلته ماته بیرته د انیبل تاسو کتلی شئ دا انیبل سو. تاسو به د کلیم یو آر ایل کلیم ایټیر باندې به کلیک وکړئ یا به انیبل باندې کلیک وکړئ. یو آر الیجیبل فور کسټم یو آر ایل کلیم ایر باندې به کلیک وکړئ. دلته تاسو نه پوښتنه کوي چې تاسو په کوم نوم باندې جوړوئ. مخکینی په مخکینی یو آر ایل چې دی که نوي نوم باندې جوړوئ. تاسو د چینل چې کوم نوی نوم ده په هغه به تاسو مخکې نه ښه شوی تاسو به صرف چینج یو آر ایل باندې به کلیک وکړئ او کنفارم چینج باندې به کلیک وکړئ. کنفارم چیز باندې به کلیک وکړئ. خو زما د چینل یو آر ایل چې دی هغه جوړ سو. دلته تاسو کتلی شئ زما د چینل چې کوم نوی نوم ده په هماغه نوم باندې یو آر ایل هم جوړ سو. نو کوم ویډیو خوښه شوي ویډیو لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ. انشاءالله د دې چینل څخه به تاسو ته هر وخت د یوټیوب په باره کې ویډیوګانې راځي. که تاسو چېرته نوی چینل جوړ کړی وي یا مشکلات لرئ په یوټیوب چینل کې یا ایډسنس کې کومه ستونزه لرئ کولی شئ کمنټ وکړئ. انشاءالله اتمنه په هغه باندې ویډیو جوړوم. تر بلې ویډیو پورې ماته اجازت راکړئ. د الله په امان ښه وخت.